د ټولګټو وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال راتلو سره به د هیواد د څو لویو لارو د پخولو او د قیریزۍ کارونه پیل شي. د وزارت چارواکي وایي د څو په نښه کړیو لویو لارو د رغونې لپاره کافي بودیجه لري، خو اوس یوازې د هوا تودېدو ته په تمه دي چې کار ورباندې پیل کړي. د کابل کندهار لوی لار دغه لوی لار چې د هیواد په کچه له مهمو لارو شمیرل کیږي، خو په وروستیو جګړو کې یې ځینې برخې داسې کڼ کپر سوي دي. د دغې لارې مسافر وایي د دغه مسیر ډېر پلونه او پلچکونه ویجاړ سوي دي. دا پلونه خو نو په تیر حکومت کې په جنګو کې مثال په مینو داسې نور مشکلاتو کې خراب سوي وو. دا ډېر لوی مشکل دی، ولې چې غټ موټران دې نشي تلای چپه کېږي او دغه کوچني موټران ډېر په تکلیف ځي او راځي، نو چې جوړ شي ډېر ښه دی. دغه مسافر له اړوند مسؤلینو غواړي چې د هیواد لوی لارې او په ځانګړې توګه دغه لوی لار ژر تر ژره بیرته ورغوي. دغه ډیره هیله د دولت څخه چې دغه نور پلونه پاتې چې دغه جوړ کړي. کابل کندهار چې یو ډیر د افغانستان یو ډیر مهمه ترانزیتي لار ده، دا ډیر کار ته ضرورت لري او دا باید چې اساسي ورغول سي او د لپاره باید چې داسې موقت کار ونیسي او داسې تر سر تیر نه کړل سي. له دې سره سم د ټولګټو وزارت وایي دمګړۍ د هیواد د څو لوی لارو د بیا رغولو بودیجه په واک کې لري. موږ داخلي منابع موږ مطالعه کړي دي، کار باندې کړي دي. انشاءالله راتلونکي پسرلي باندې به تاسو وینئ چې موږ پر مختلفو لارو باندې کار شروع. د ویلو ده چې اوس پر دغه لوی لارې د 2 پلونو چارې بشپړې سوي او د ټولګټو وزارت ویلي چې د هوا په ګرمېدو سره به د دغه لوی لارې د بیا رغولو چارې هم پیل سي.